السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ. ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې موږ د انګلیش ټول هغه الفاظ ټول هغه لغتونه چې هغه د انسان د بدن د برخو په اړه دي زده کوو. یعنې د دې ویډیو کتلو نه وروسته به تاسو تقریبا د 40 نه هم اضافه داسې لغتونه او داسې الفاظ زده کړئ چې هغه د انسان د بدن د برخو په اړه دي، لکه لاس ته څه وایي، سر ته څه وایي، پښې ته څه وایي، سترګې ته څه وایي، همداسې نور ډېر زیات لغتونه. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوله نو ویډیو پوره وګورئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او مخکې له نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو نور ملګري هم وګوري. بس راځئ چې ویډیو شروع کړو. هیډ سر ته وایي. په انګلیش کې سر ته وایي هیډ، HEAD هیډ. دا په انګلیش کې وایي سر ته. هیر ویل کېږي ویښتانو ته، یعنی ویښتو ته په انګلیش کې وایي هیر. فور هیډ، د فور هیډ مطلب دی تندی یا ټنډه. په انګلیش کې ټنډې ته یا تندي ته وایي فور هیډ. آی په انګلیش کې ویل کېږي سترګې ته. دا هم د انسان د بدن یوه برخه ده، یعنی د انسان د بدن د برخو نه یوه برخه سترګه هم ده چې په انګلیش کې ورته وایي آی ویل کېږي سترګې ته. ایر ویل کېږي غوږ ته، یعنی یو غوږ ته په انګلیش کې وایي ایر، او که ډېر سي ایرز یعنی غوږونه. نوز ویل کېږي پوزې ته، زموږ خلک ورته وایي پزه، نو پزې ته په انګلیش کې ویل کېږي نوز. ماوت په انګلیش کې ویل کېږي خولې ته، په انګلیش کې خولې ته وایي ماوت. ټیت ویل کېږي غاښونو ته، یعنی ډېرو غاښونو ته ویل کېږي ټیت، او که چېرته څوک وایي چې یوه غاښ ته وایي، یوه غاښ ته په انګلیش کې وایي ټوت، یعنی غاښ. ټانګ ویل کېږي ژبې ته، په انګلیش کې ژبې ته وایي ټانګ، یعنی ژبه. نیک ویل کېږي ورمېږ ته او غاړې ته، مطلب موږ خلک ځینې ورته وایي اورمېږ او ځینې ورته وایي غاړه، نو دې ته په انګلیش کې وایي نیک ویل کېږي غاړې ته، یعنی مرۍ ته. شولډر ویل کېږي اوږې ته، یعنی د لاس برخه نه ده اوږه، دې ته په انګلیش کې وایي شولډر. ایلبو څنګل ته وایي، څنګل ته په انګلیش کې وایي ایلبو. هینډ انګلیش کې ویل کېږي لاس ته، هینډ مطلب دی لاس. فینګر ویل کېږي د شهادت ګوتې ته، په انګلیش کې د شهادت ګوتې ته ویل کېږي فینګر. چیسټ مطلب دی سینه، یعنی سینې ته ویل کېږي چیسټ. بیک ویل کېږي ملا ته، یعنی شاته، د ملا ته په انګلیش کې ویل کېږي بیک. سټمک ویل کېږي معدې ته، یعنی په نس کې کومه معده وي دې ته ویل کېږي سټمک. د لیګ مطلب دی لنګی، یعنی د ورون او د پښې په منځ کې کومه اوږدوالی چې ده دې ته ویل کېږي لیګ، یعنی لنګی. نی ویل کېږي ټوټکۍ ته یا زنګون ته، نی په انګلیش کې ویل کېږي زنګون ته. د فوټ مطلب دی پښه، که چېرته څوک وایي چې فیټ نو دا پښې شولې، نو یوې پښې ته ویل کېږي فوټ. ټو ویل کېږي د پښې غټې ګوتې ته، په انګلیش کې د پښې غټې ګوتې ته ویل کېږي ټو. سکین ویل کېږي پوستکي ته، په انګلیش کې پوستکي ته وایي سکین. هارټ دا ویل کېږي زړه ته، په انګلیش کې زړه ته وایي هارټ. د برین مطلب دی دماغ یا ماغزه، په انګلیش کې دماغ یا مغزو ته ویل کېږي برین. فیس ویل کېږي مخ ته، لکه فیسبوک لري، فیس معنی مخ، بوک معنی کتاب، یعنی فیسبوک د مخ کتاب. آیلیش ویل کېږي بڼو ته،
مطلب د سترګو منځ کوم ویښتان دي که نه دې ته ویل کېږي آیلیش یا باڼه. چیک ویل کېږي غمبورې ته یا اننګو ته ویل کېږي چیک. چین د چین مطلب دی زنه، یعنې دا زنې ته ویل کېږي چین. جا ویل کېږي زامې ته، ځینې خلک ورته وایي ژامه، ځینې خلک ورته وایي زامه. زامې ته په انګلیش کې ویل کېږي جا. تروټ مطلب دی ستونی، نو ستوني ته په انګلیش کې ویل کېږي تروټ. د ارمپیټ مطلب دی تخرګ، په انګلیش کې تخرګ ته ویل کېږي ارم فیټ. ریسټ ویل کېږي مړوند ته، یعنې د لاس مړوند ته ویل کېږي ریسټ. نیل ویل کېږي نوک ته، په انګلیش کې نوک ته ویل کېږي نیل. تای ویل کېږي ورون ته، په انګلیش کې ورون ته ویل کېږي تای. انکل په انګلیش کې ویل کېږي ښنګري ته، لکه موږ خلک ورته وایو که نه پښو باندې کوم هډوکي غوندې وي دا پښو کې، دې ته ویل کېږي ښنګری. نو ښنګري ته په انګلیش کې وایي انکل. بون په انګلیش کې ویل کېږي هډوکي ته، هغه که د سر هډوکی یعنې پښو هډوکی یا د لاس هډوکی، دې ته په انګلیش کې وایي بون یعنې هډوکی. مسل ویل کېږي عضلې ته، عضله پستې غوښې ته وایي، لکه د لاس پستې غوښې، دغسې د ورون پستې غوښې، دې ته ویل کېږي مسل ویل کېږي عضلې ته. د وین مطلب دی رګ، په انګلیش کې رګ ته وایي وین. لیور ویل کېږي ینې ته یا ځیګر ته، په انګلیش کې ځیګر یا ینې ته ویل کېږي لیور. کیډني ویل کېږي ګردې ته، یعنې په انګلیش کې ګردې ته وایي کیډني. لنګ په انګلیش کې ویل کېږي سږي ته، د انسان د بدن داخلي برخې کې سږي دي، دې ته ویل کېږي لنګ. بیک بون مطلب یې دی د ملا تیر، بیک بون ویل کېږي د ملا تیر ته.